انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وجاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا بانڈوال رالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ویا رسول اللہ علمنی خیرا، ما تخیر وخایا خیر را توخایا خیر. فأخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیده، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا بانڈوال دا لاس نونیو او فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورتویل قل وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اذا څلور کلمات وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ومزه بانډوال روان شو، دا کلمات یې واورېدل. وتفکر، بیا یې سوچ وکړو. ورجع، واپس شو بیرته، داسې مخکې لاړې لږ شان سوچ یې وکړو، بیرته واپس رالی. فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو، وی دې سړي بیا پړه کې څه دي؟ فقال ویل یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هذا لله. یا رسول الله، دا سبحان الله، دا الحمد لله، دا لا اله الا الله، دا والله اکبر، دا خو د الله شو. نو فماذا لي، زما څه شو یا رسول الله، زما دپاره څه شو، زما څه اجر شته که نشته؟ نو فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بانډوال ته وویل وی اذا قلت الحمد لله، کله چې ته ووایې چې الحمد لله، نو قال الله تعالی صدقته، کله چې ته ووایې چې الحمدلله، نو الله درته جواب درکړي چې رښتیا دې وویل. او اذا قلت لا اله الا الله، کله چې ته دا ووایې چې لا اله الا الله، نو قال الله تعالی صدقته، بیا درته الله ووایي چې رښتیا دې وویل. او اذا قلت الله اکبر، کله چې ته دا ووایې چې الله اکبر، نو قال الله صدقته، الله درته ووایي چې رښتیا دې وویل. او اذا قلت، کله چې ته د دې نه وروسته داسې وایې چې اللهم اغفر لي، یا الله ما معاف کړي، نو قال الله تعالی قد فعلته، الله درته وایي چې بس معاف مې کړلې. او اذا قلت اللهم ارحمني، کله چې ته وایې چې یا الله په ما رحم وکړي، نو الله درته وایي چې قد فعلته، بس رحم مې د باندې وکړو. او اذا قلت اللهم ارزقني، کله چې ته دا وایې چې یا الله ما له رزق راکړي، نو الله درته وایي قد فعلتو، بس رزق مې له درکړو. دا څومره بهترینه دعا ده، بهترین کلمات دي چې دا سړی وایي او د هغې نه وروسته د ځان دپاره دعا وغواړي. الله دې بنده له جواب ورکوي، د هر فریاد جواب الله پاک دې بنده له ورکوي.